سلامونه دوستانو، د الماني ژبې مهم اصطلاحات زده کوو. د پناه غوښتنې اصطلاحات دي. موږ سره اول اصطلاح ده لغت ده ابلینونګ. ابلینونګ وایي ردي یعنی منفي. دومه اصطلاح ده موږ سره ازیول فیفاغن یعنی د پناه غوښتنې پروسه. ازیول فیفاغن د پناه غوښتنې پروسه. دریم لغت ده موږ سره ازیول انتراک. ازیول انتراک د پناه غوښتنه. او چې کله دلته پناه کیس ورکوو نو د پناه غوښتنې ته ازیول انتراک وایي. بل موږ سره ده پیژندنه. ان ایکنونګ. ان ایکنونګ یعنی پیژندنه. کله چې مطلب قبولی راشي بیا پیژندنې ته ان ایکنونګ وایي. دوستانو کله چې تاسو ته پرېکړه وشي خبرتیا تاسو راځي په نوم دی بشاید. بشاید چې کله هم راغله په دې معنا دا ده پوسټ راځي اکثر موږ تاسو ته بشاید ورته وایي. او بل موږ سره ده اونټشریفټ لاسلیک. اونټشریفټ یعنی لاسلیک. کولی شئ دغسې ښایسته اصطلاحات زده کړئ دلته.